د ټیک ټاکر اذان خان غلطه ویډیو چا وایرل کړه؟ اذان خان څوک دی؟ د اذان خان غلطه ویډیو چا وایرل کړې ده او وجه څه وه؟ ګرانو ملګرو، یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم د خپل یوټیوب پاڼې نه، فاضل اکمل افیشل. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دغه فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک باندې دغه یو ټرینډ روان دی چې د اذان خان غلطه ویډیو چا وایرل کړې ده. د دې اصل حقیقت څه دی او دغه ویډیو چا وایرل کړې؟ راځو به ستاسو سره په ډیټیل باندې دغه ټول اپډیټ شیر کوم. دغه یو ورکوټیشن ریکویسټ یو ورکوټیشن اپیل چې څومره هم ملګري زموږ سره زما په چینل باندې فرست ټایم ما ګوري او تر اوسه یې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو مننه به یې زموږ چینل ورته سبسکرایب کړئ، ګنټۍ نشان هم ورسره ووهئ. اذان خان څوک دی؟ نو اذان خان یو ټیک ټاکر و او یو غټ ټیک ټاکر و، وایرل و. خو کم خلک چې وایي چې د اذان خان غلطه ویډیو وایرل شوې ده، نو دا بالکل دروغ دي. هیڅ قسم څه داسې ویډیوز نه دي راغلي، خو دغه کم خلک چې دا خبرې کوي نو هغوی په دغې باندې خپل یوټیوب ټیک ټاک او د یوټیوب چې کوم چینل دی د فیسبوک نو دا وایرل کول غواړي، خپل چې پیجونه مخکې کوي. هیڅ قسم داسې ویډیوز نه دي راغلي. دغه اپډیټ مې ستاسو شیر کول چېرته مې ښه د باد بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.